له پروان څخه زیات بد خبر راغی. طالبانو د جمهوریت نظام د پولیسو پر قومندان څه وکړل. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبانو په پروان کې د مخکني حکومت د سیمه ییزو پولیسو قومندان وواژه. پروان کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې د تیر حکومت د سیمه ییزو پولیسو قومندان لومړی نیولی او بیا یې وژلی دی. ځایي سرچینو شنبه د وږي پر 6 میاشتې صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو دغه قومندان جمعه د وږي پر 18 د شیخ علي ولسوالۍ په دره ترکمن سیمه کې نیولی او جنازه یې تېره شپه د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ ته لیږدېدلې ده. سرچینې زیاتوي چې دغه کس محرم علي نومېده او د پروان ولایت په غوربند دره کې د تیر حکومت د سیمه ییزو پولیسو قومندان و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر حکومت پوځیان نیولي، وهلي، ټکولي او وژلي دي. طالبانو د کاپیسا په نجراب کې د کورونو پلټنې پیل کړې. کاپیسا کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د کور په کور پلټنو له پیل څخه خبر ورکوي. د سرچینو په وینا طالبانو د کورونو پلټنې شنبه د وږي له 19 راهیسې د نجراب ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه په ګیاوا کلي کې پیل کړی دی. سرچینې وایي له دې امله چې د دې سیمې ډېری اوسېدونکي وسلې لري، په غرونو کې سنګرونه نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ګیاوا د کاپیسا ولایت لرې پرته سیمه ده چې ډېری اوسېدونکي وسلې لري. مخکینی حکومت څو ځله د دې سیمې له اوسېدونکو د جنګي توکو د ټولولو عملیات پیل کړي وو، خو کوم بریالیتوب یې نه درلود.